د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو له اعلانېدلو راهیسې د ډاکټر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ ګڼ شمېر سیاسي اختلافات رامنځته شول. عبدالله غوښتل چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لغوه اعلان شي، خو اوس بیا د دوی ترمنځ د روغې جوړې هیلې راڅرګندې شوي. سلامونه عزتمندو دوستانو، پوره حال په ویډیو کښې راسره وګورئ. د غني او عبدالله لانجه د خیر خواته روانه ده. پخواني ولسمشر حمید کرزی، جهادي مشر استاد سیاف، یونس قانوني او کریم خلیلي له ولسمشر غني سره تر لیدنې وروسته عبدالله ته ورغلي او له دې منځه استاد سیاف د روان بحران په اړه د شین څراغ د لیدل کېدو خبر ورکړی دی. استاد سیاف ویلي له عبدالله سره د سیاسي اختلافاتو د هواري په خاطر لیدنه کړې او دی ژر تر ژره یوې روغې جوړې ته خوشبین دی. استاد سیاف پر خپل فیسبوک پاڼه له ملت څخه د اختلاف د حل لپاره د دعا غوښتنه کړې او ویلي دي چې هر څه د خیر خواته روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله د ټیم یو مهم غړي فضل احمد معنوي پر ټویټر لیکلي چې بحران هغه وخت حل کېدای شي چې د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شي. بلخوا د امریکا د بندنیو چارو وزارت خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې به د بهرنیو مرستو دوام په یوه همشموله حکومت پورې تړلی وي. د ویډیو له کتلو مو یو جهان مننه. که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې در سره لایک او شیر کړئ او د لا ښایسته او په زړه پورې مطالب لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.